د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ د طالبانو سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان شتمني دې ازادې کړي. سلام وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو سره د نړۍ جوړجاړی وکړي او د افغانستان شتمني دې ازاده کړي. په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو راهیسې پاکستاني چارواکي په پرله پسې توګه نړۍ دې ته هڅوي چې د طالبانو په برخه کې واقعیتونو ته وګوري، حوصله دې ورسره وکاندي او انداز چې نړۍ دې ته هڅولې چې دغه ډله دې نه منزوي کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د IFE خبري اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي چې هغوی طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کاندي. دوی ته به اسانه نه وي او به منل شي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ضرور دي. نړیواله ټولنه هم باید درک کړي چې بدیل څه شی دی، نورې کومې لارې دي د حقیقت دی او دوی تر مخ نشي اړولی. د ټول شموله حکومت جوړولو د اقلیتونو او میرمنو د حقوقو په ګډون بشري حقوقو ته درناوی او د ترهګرو ډلو څخه لرېوالی د طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د مهمو غوښتنو څخه دی. ګڼ شمېر هیوادونه او ادارې په دې اند دي چې طالبانو په دې تیرو څو اونیو کې چې واک ته رسېدلي دغه غوښتنې نه دي پر ځای کړې بلکې سرغړونې هم پرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې د نورې نړۍ په شان د طالبانو دا غوښتنې لري او زیاته کړې ده چې موږ وایو چې په خپل دریځ کې رښتینی اوسي. د هغوی طالبانو سره په خبرو کې د نوښت نه کار واخلئ په کوم ډول چې د هغوی سره پخوا چلند کېده نتیجه یې ورنه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل په دې خاطر چې طالبان وهڅول شي د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په کار ده د هغوی سره پراختیایي اقتصادي او بیارغونې په برخه کې مرستې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي زیاتوي د متحده ایالاتو د پیسو د نړیوالې وجهې صندوق او نورو هیوادونو نه یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني چې هر څومره ژر چې کیږي آزاده کړي چې د هغوی په قول په افغانستان کې وضعیت عادي شي. سره له دې چې طالبانو تر اوسه په عمل کې نه ده ښودلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان اوس د ګاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غوږ نیسي. د طالبانو له ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو سره د طالبانو د سرپرستي کابینې تقریبا ټول غړي طالبان دي او پکې میرمنې، اقلیتونه او د سیاسي ډلو غړي نه لیدل کېږي. درنو لیدونکو دا د دې ساعت تازه لنډ خبر ده، همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه، بریالي